مننه ویایي چې جانان دا باد په مو ثبوت کو کسا جانان دا باد په مو ثبوت کو لاخته دو لاخته د چاندړې لایلو مننه کما قدرمنه لیدونکي اورېدونکي که خیر میک شعرون بیا سره غوړ شوي دي داسې په غوسه کې دی وایي چې ګلبشره خانه لټکي زر کچې میک نره ټانګ وایي غوسه ډېره رغولېدو نن مو خپله په زنده خوري کړې د وشه دغه شعرونه به هر وخت ترته وه چې ګلبشره خانه میک د وشرماولې لږ زون سره جوړاوه لږ عصري غږېږه خو زه نه راغږتای نه شم وشه دغه مصرف مې نن که خیري دا شعرونه په مونده کړی څه دا فکر ونه کوي چې نن دا عصري شوی څه کیسه دو که خیر وي یس که خیر وي په مشاعران د پایل د تاکي میږ تکړه شاعر لري نومتي شاعر دی ګرځېدلی شاعر دی خلک په زړه کې ځي لري خلک غوښتنه ده چې دغه به خامخا شعر ویایي په دا مشاعره کې یې دغه شاعر نوم دی که خیر وي انځر ګل چې روشي تو څه ته دا ښکلی شعر داسې ښکلی انځر ګله لټ کې حوصله سره کوي ښه شی دی حوصله ښه شی ده بلکل باز بېغمه شه د ګلبشر خان نه ډېره مننه چې تر ټولو اول ما ته نمبر راکړ او تاسو شاعرانو زه ډېره بخښنه غواړم ارشاد مو سره شعر دی چې د ته چې کې ځوان صفات دا کې به مونږ څه وایي دروغې ورخ کې پسې دا ته چې کې ځوان صفات دا کې به مونږ څه وایو لګیا وي هر وخت کې غیبات دا کې به مونږ څه وایو خپل ګناه دی ولو مانځ دا څوکې چېرته وي دلته دروغ بیخي ورخ کې پسې خپل ګناه دی ولو مانځ دا څوکې چېرته ویني همیشه بلکې معلومات دا کې به مونږ څه وایو بس سر اختیار څه دروغ وي چې سره وایي بس سر اختیار وي څه دروغ وي چې سره وایي ځان نه لرې کې تومات دا کې به مونږ څه وایو خیر اوسئ کې غورې پرې چې لرم خو زه پرېمانې پیسې دروغ ورخ کې پسې کې غورې پرې چې لرم خو زه پرېمانې پیسې یوه روپۍ چې نه کې سات دا کې به مونږ څه وایو مننه نه مو ته د نه روکوي خو خیر لږ کې ګزاره ارشاد یخ دی په دا کډولو څخه لږې لږې وویشي که سرګې نه ویشي یې ویشي یې پسې نه کومکونه وي سره راغونډې سړیه د بل باید دی چې سپینې کیسې نن سبا هېڅوک په خوله نرم بسي سپینې کیسې نن سبا هېڅوک په خوله نرم بسي پټوي هر څوک حقیقت دا کې به مونږ څه وایو ګرامه او پړاخو انځر ګوله څوک په ځان نه مني دروغې ورخ کې پسې ګرامه او پړاخو انځر ګوله څوک په ځان نه مني د ځینې خو بس ګرامې خجوات دا کې به مونږ څه وایو خدای په مان ویایي چې پارین خبره شوم چې سولار درېمې کسا پارین خبره شوم چې سولار درېمې ای وړې لایلو باران دی باران مننه کنه مارجی کېږي ما نه دی داسې شی نه وشی پکې نه وي خو خیر انځر ګل نه ډېره مننه کوم چې تاسو ته دا ښکلی شعر داسې په درازه دریزه کې سره ووایو مو خپله ته فکر نه و که ونرسېدم تېره خو تاسو باید کتنه پوه وکئ یس که خیر میگی بل شاعر لري تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی دی د زنه شعرونه چې دا په وروکې خلک ډزینه سره کو په دا وخت کې لیکي ځکه چې خو پیری تښتي یا چې میږ ونه لګېږي اوس ادب سره نیولي وي دغه شاعر نوم دی که خیري ګلزنډای صاحب چې روشي تاسو ته د ښکلی شعر در ووایي خدای دې خوشحال کا ګلبشر خان اورې را مو سره خدا شعر دی اسمي جوړ کړی دا
وایي چې داسې ګور ګور چرون یې بور د درین دی داسې ګور ګور چرون یې بور د درین دی د ګناه پان ته حیرون یې بور د درین دی ګناهونه د رقم ته کړي ګناهونه د رقم ته وکړل اس پټیل نه پخیمون یې بور د درین دی نفس شیطان در باندې یو ځل غالب شوی نفس شیطان در باندې یو ور غالب شوی به اندازه په دوی ګرون یې بور دی درینده لیوانی غونډه په هر چا باندې زګور کې لیوانی غونډه په هر چا باندې زګور کې کسا څمره خوشاله ځون یې بور دی درینده دا شور کو گلزندیز را خود نه را صفات نشتا گلزندیز را خود نه را صفات نشتا خیانات که پلاون یه بردی درینده سره شیر بودا گلبشر خان اوری رخ پلان انسانی تا دی بیا خپل ارسا بس مننه کومه ځکه چې خود نه کېږي وایي چې موته یې ټنډې روپۍ جوړه کا زرګره موته یې ټنډې روپۍ جوړه کا زرګره موته یې ټنډې روپۍ جوړه کا زرګره دا وړکای د کیم خلی دی د وړکي منا زړګای وای مننه کومه ګلزنډینا ډېره مننه کوم چې تاسو ته دا ښکلی شعر داسې په غوسه کې ووایه بخښنه غواړم یس که خیر وي میږي بل شاعر لري تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی مخکینی څېره نه دویلی سړی درویغ یې سره رغولی دی دغه شاعر نوم دی شړشمګل صاحب چې روشي تاسو ته د ښکلی شعر در وروي صبره یې سر نه رغولی صبری دی دا نه بېزه لږ گربشر خانه خدای دی خیر دیرگی خدای دی خیر دیرگی قدرمنو لیدونکو اوریدونکو خدای مو مرونه ته اوږده که چې مو په دا زاړه کاڼه په خوله شعر ته نوش وی خوانتې نه وخوړی ګلبشر خان نه مننه توسې نه مننه گلبشر خانه موزره خصوص بیتونه دی کار دیر نشي یای چې سترګې دې دې خړې خدای کې مرګای دې ته رغوله ده سترګې دې دې خړې خدای کې مرګای دې ته رغوله ده پردای خط چې خوري د زنکدان دې څومره سخت وي د ځینې ډکتران چې وکشي خندو دې ورته ونیسي کشی ورکیو د ځینې ډکتران چې وکشي خندو دې ورته ونیسي لوحې دې ته لیکلي په صفات به کله موړ شي یای چې داسې زمونه شوه نه تو منې نه خپل عقل ورکېدی کشی ورکیو یا چې داسې زمونه شوه نه تو منې نه خپل عقل ورکېده چې سامان یار ور وښیي رغون وي په د بل پلو مو وی چې ملکونو د دومره پیسې کومه کړي هر وخت یې کړی اخلي کسی ورکړو ملکونې د دومره پیسې کومه کړي هر وخت یې کړی اخلي چې کوم ځای کې لانجه شي غریب یې در بدر کړو یا چې دا متل دی چې څه کري هغه بورېبي دا دنیا کې کسی ورکیو یا چې دا متل دی چې څه کري هغه بورېبو دا دنیا کې اوس خو ورته ټینګ شه ګناهونه دې سر جګ شول موږ داسې افغانون دي چې خپله کاروبار کي کسی ورکیو موږ داسې افغانون دي چې خپله کاروبار کی چې کله مرسته روشي بیا ځون دې ته ماجیر کی یای چې په خوست کې یوه سیت امادو ارکنډیشن ته پرته دو کسی ورکیو یا چې خوست کې یوه سیت امادو ارکنډیشن ته پرته دو ګودامونه یې چې وکسي نه شربات شته نه ګولۍ زړې یې کړې چوکۍ یا چې لوی نعمت ته په بدن کې د دوې سترګې چې وطن پوکسي کسی ورکې متوجه یې یا چې لوی نعمت ته په بدن کې د دوې سترګې چې وطن پوکسي چې رشپات په وینې بیا یې وخولې ړندې دې داسې سترګې شي وایي چې مینه یم منکره نه یم کسا مینه یم منکره نه یم
موتا په مواکه زله بای خواند رکاوی مننه کومه شرشنګل نه ډېره مننه کومه رشپت خورې لټکي داسې سره پړخیجان غونده که زه بخښنه غواړم ځکه چې خپل کور د که رشپت خور صاحب تو ته بېڅیک څه نه وایي ځکه چې دا زنه زنه سترګې شرمېږي تو خو سترګې اسه نه خفه کېږي خو بخښنه زه غواړم ځکه موږ شعرونه نه کله کله غلطۍ کېږي ګلبشره خانه سترګې سپینې دي سترګې سپینه نه دي دا یې نومونه اډیکې سترګې به ته وایي چې نه په ګوته پټېږي نه چې خورې ور وخاریا بیخي پټولی نه شي وښایي رشپت خورونه دا سترګې دي خو زه بخښنه یه خدای باخینه تا به راونوی چې مو که خیری پر شپات پیسې وړي دي خلخونه تا به ویایي چې پیسې مې وړي ای سترګې د خدای د خپل سترګې که اډیکې نه د خدای سترګې وبوسه دا د وبې کی ایس که خیر وي میږي بل شاعر لري تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی غوسانوک شاعر دی دی د زنه زنه شیینه چې وویني وشتم کېږي نه وسره نیولې وي په مرۍ کې دغه شاعر نوم دی چې چلای صاحب چې روشي تو څه ته د ښکلی شعر در شکر الله فاضل دا اوس لاس راکوي چې چلای صاحب ژوندی اوسې لیدونکو راغلو مېلمنو ستړي مه شئ په خیر راغلی ما سره خو یو زوړ شعر دی خدای دې وکړي ستاسو د خوښۍ وړ ښه شعر ته داسې دی وایي چې مه کوه نسوار بوی وي مردار خوله به دې بوی نه کوي او خپاب دې وي ټبار او مه کوه نسوار وایي چې مه کوه نسوار بوی وي مردار خوله به دې بوی نه کوي خپاب دې وي ټبار مه کوه نسوار بیا وایي چې غاښ به دې چینجن وي واړه به خیرن وي غاښ به دې چینجن وي واړه به خیرن وي هر یوه سړي ته به وي ټوکو ته تیار ما کوه نسوار ډېره زیاته مننه کښېنه خوځېږئ ما ژوندي اوسئ وایي چې په شنه سهار نسوار کړي کالي ټول پرې مردار کړي په شنه سهار نسوار کړي کالي ټول پرې مردار کړي چې ښه سید ګانګس کې تودنۍ ته کړي ګزار ما کوه نسوار وایي چې ما کوه نسوار بوی وي مردار خوله به دې بوی نه کوي خپا به دې وي ټبار او ما کوه نسوار او بیا وایي چې کله لاړې تو کړي په ږیره یې لاهو کړي چې کله لارې تو کړي په ږیره یې لاهو کړي وایي چې داسې ګړاس جګ شي لکه نوی چیرېدار ما کوه او اخري مقطع یې دا وایي چې ګوره چې چلجانه ګوره چې چلجانه او کیپ راوړه پریمانه کیپ خو تاسو پوهېږئ چې نسوار ګوره چې چلجانه او کیپ راوړه پریمانه تیت یې په بازار کې کړه مخلوق کړه دار بدار ما کوه نسوار او بیا وایي چې ما کوه نسوار بوی وي مردار خوله به دې بوی نه کوي خپاب دې وي ټبار ما کوه نسوار دې خولې نه به دې بوی دي خدای دې خیر ډېر کړي خدای دې خیر ډېر کړي امین وایي چې ګیره کاله کابریت پرېږده کسا چې ګیره کاله کابریت پرېږده ټیک مې داړې واړې دا چارې د زارګر دي مننه کومه چې چلی صاحب نه ډېره مننه کوم لټکي دا نسوره ولس را وټکول خو خیر ګزاره ښه شی دی او لاس راکوي قدرمنه شعرونه تو څه نه وایي اجازه زه غواړم یې شعر سره شته خو ګلبشره خانه یوه پوښتنه ودنه کوم وایي که لنګی خو دې نه وي خو توویز خو دې بیا اچوله ده څه درمونه شوي یاره ګلزندای صاحب که دې ته ووایم بله ورځ بیا درې څلوېښت پیریونه در غولی وي خدای د مسلمون کړل وشه دا توویز مې ایښی و بیا مې وچوم و چې داسې نه وي چې لیونی دی بیا خو ریغه دو خدای دې ما ښه لیونی ګلبشره خانه آمین آمین یه تو سارا یه شعر دا او بیاوی شعر دا سه دا ویایی چې آسه چاټی ته پلاګیای شاوتاله ربا کسا آسه چاټی ته پلاګیای شاوتاله ربا ناڅرګ ته پوزې پای شاوتاله ربا متمعلم چې د نوم نه وزده متمعلم چې د نوم نه وزده
مو ته معلوم وی چې د نوم نه وزدا په سند کې ته خو ارسرابې شاوتاله ربا بس یکونځي نه به ته پټ شوې تفریح په وخت کې مکتب نه یې بس یکونځي نه به ته پټ شوې تفریح په وخت کې دا ټوله ورځ به په بدیا به شاوتاله ربا چپړې به تا مله تشکر بس چپړه ما وایي بیا مې پکې غلطه وایي دمره تکړه خو نه مو ته خصایي پېژاندې کسا دمره تکړه خو نه مو ته خصایي پېژاندې خو دلته نوس په واسطه به شاوتاله ربا گل بشر خانه دای بخی په څه نه پیدا اس نوستو داسه په دا شعر کې غش گل بشر خانه بخی دای په څه نه پیدا اس نوستو رغولای دلته په پایسای شاوتاله باندې کله کله د میګه شعرونه نه غلطه سره کیږي ګرمي از یو ته د بخنه غوړم قدرمن لیدون کې اوریدون کې میګ مشاعره دی غیزي پیراوه بیا چې دا تکړه شعرونه ترجمه کیږي ساره د خو پیرا یغه پیرم په لوی مهربانه خدای سپارم